درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو له هغه لوړپوړي پلاوي سره وکتل چې مشري په بشردوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس کوي. ښاغلي ګریفټس وویل له شک پرته دلته یو شمېر پرمختګونه شوي دي. موږ باید یو د بل هره کړنه تر انتقاد لاندې رانه وړو، مګر د ښځو تعلیم او کار هغه بنیادي حقونه دي چې موږ یې د اعادې غوښتنه کوو. د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د تعلیم او تحصیل مسئله کې د دایمي محرومیت بحث مطرح نه دی. په تعلیمي نظام کې د نظرونو تفاوت شته چې د حل کېدو وړ دی. څو لسیزې وروسته په افغانستان کې واحد سرتاسري حاکمیت رامنځته شوی او ښه امنیت ټینګ شوی دی. نړۍ باید د دې پرمختګونو ملاتړ وکړي. د نورستان ولایت امنیه قمندانۍ څخه نږدې 50 تنه افسران او ساتنمانان له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. زده کړیالانو په یاد سیمینار کې د جم نظام، عسکري اصولنامو، عقیدوي روزنې، د پولیسو اخلاق، د پلټنې اصول او په چیک پاینټونو کې د خلکو سره د برخورد په اړه زده کړې ترلاسه کړې. د کورنیو چارو وزارت اړوند د مخابرې او ټکنالوژۍ ریاست له روزنیز ورکشاپ څخه 80 تنه فارغ شول. یادو فارغ شویو کسانو د کمپیوټر، امنیتي کمرو او مخابرې په برخه کې د 1 میاشتې په لړ کې خپلې مسلکي زده کړې ترلاسه کړې او نن یې د فراغت سندونه واخیستل. د کورنیو چارو وزارت سرپرست الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د ملي پولیسو له 300 بستریز روغتون څخه لیدنه وکړه. ښاغلي وزیر د روغتون د مسؤلینو او ناروغانو سره په لیدنو کې د مسؤلینو کړنې وستایلې او ناروغانو ته یې د لا پاملرنې غوښتنه وکړه. ښاغلي حقانی صاحب په خپلو خبرو کې د یاد روغتون د اړتیاوو د پوره کولو ژمنه هم وکړه. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په لوی او بخښونکي خدای مو سپارو. ښې چارې.